غزوه خیبر کې د خیبر جهاد دی، خیبر کې ټول یهودیان راغونډ شوي دي او د مسلمان خلاف سازشونه شروع دي. د مدینې یهودیان هم لاړل خیبر ته. خیبر ما لیدلی د مدینې منورې نه 160 او 170 کیلومیټر مزل دی. ما خیبر کتلی، قلاګانې پکې اوس هم شته چې کومې حضور پاک مبارک او د هغه صحابو فتح کړي او اخري قلا د غر د پاسه اوچته ده چې کوم حضرت علی رضی الله عنه فتح کړې ده. نو دا خیبر ته ټول یهودیان راغونډ شوي او د مسلمانانو خلاف یې سازشونه کول، زبردست سازشونه. غزوه خندق کې چې د مکې کافر رالل او حمله وکړه په مدینه منوره، د حویه ابن اخطب چې کوم د یهودیانو مشر و د هغه سلاکاري او د هغه سازش پکې په منځ کې و. په غطفانیانو وګرځېده، د اجرتي قاتلانو ډاکوانو وی د خیبر چې څومره کجورې کال کې کېږي نیمې به تاسو له درکو، خو د مکې مشرکانو سره ملګري شي په مسلمانانو حمله وکړي. دومره سازشونه یې کول. نو حضور پاک لاړ او په خیبر یې حمله وکړه. دی په خپلو قلاګانو کې بند شو. نبی علیہ السلام چې څنګه راغی دي سار وختي پیغمبر مبارک حمله وکړه. دوی چاریانې په اوږه او پچې ورسره وې په لاسونو کې. ځکه خو زمیندارانو چې نبی علیہ السلام ویلي محمد والله محمد والخمیس، دا خو محمد دی صلی الله علیه وسلم دی، لښکر دی ورسره. او پیغمبر علیہ السلام مبارک او فرمایل الله اکبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرین. مونږ چې کلم په یو قوم حمله وکړو بیا ګټه زمونږ یغوی بربادي، د هغې زمانه او د هغې سار دا بیا تباه او بربادي. مونږ له به خدای فتح راکوي. مسلمانان غیر چاپیره دي، محاصره د دوی د قلاګانو کړې ده. یو قلا فتح کېږي او چې کومه فتح کېږي نو دا یهودیان بلې له منډې وایي، فتح کېږي دی بلې له منډې وایي، بلا قلاګانې دي او ټولې قلاګانې محاصره دي، مسلمانان ته تاو دي. سخت وخت دی د خیبر، د بل په کلي حمله ده او یهودیان دي او سخته مقابله، داسې وړه مقابله هم نه ده او یخنیم ده او صحابه وږي هم دي، ډېر زیات وږي دي. په پردي وطن کې ډوډۍ کم ده چې تا له به څوک پخه کړي، تا سره غنم کم دي، مدینې نه خو ځان سره نه شي وړی، اوړه کم دي ځان سره، ستوان متوان دا څیزونه ورسره دي. رسول الله مبارک یو ځل صحابه ډېر اوږي وي، ستوان راغونډ کړي، چا سره یو کاسه او چا سره دوه کاسې، چا سره لږ چا سره ډېر، هغه یو ځای کړل او بیا په ټولو باندې په شریکه تقسیم کړل. اوږي هم ډېر زیات دي. په یو قلا کې یو شپونکی دی، اسود ورته وایي. اسود د ډېرو صحابو نومونه دي، اسود راعي ته وایي. شپونکی دی، د رنګ نم تک تور دی او د هغې افریقي ممالکو موږ ورته حبشه وایو، حالانکې حبشه د یو ښار نوم دی، د یو ملک نوم دی. د خود هر تور ته خلک حبشیان وایي، د هغې علاقې تک تور دی او شپونکی دی. شپونکیان غریبانان خو جامې هم شلیدلې وي، څپلۍ هم نیمګړې وي یا وي یا نی، هغه به دا د خلکو چیلۍ ګډې سرولې په مزدورۍ باندې، د خلکو ګډې چیلۍ په مزدورۍ به یې سرولې. نو شپونکی هم په قلا کې ګیر دی، ګډې چیلۍ هم ګیرې دي. د شپونکي د خپلو خلکو ته ووایي چې دوه خبرې دي، یو خدا چې زه دلته ګیره یم او ګډې چیلۍ هم دلته ریګیا نشته، نو که ستاسو خوښ وي ده به دا ګډې چیلۍ بار وباسم. زه شپونکی سړی ما ته څوک څه وایي، نو دا ګډې چیلۍ به وسرومه او قوم هم ورته وایي چې دا لاړ شه، دا ګډې چیلۍ سم دلته راته مري، ګیا نشته، نو دا بار وباسه، دا به مو سره او موږ له جاسوسي به مو کې ده محمد صلی الله علیه وسلم او د مسلمانان. د وی ډېره ښه ده، ګډې چیلۍ خو د ده نه دي، د خلکو دي. لکه پخوا به دلته شپونکیانو، پخوا زمونږ په دې مونږ چې واړو دا شپونکیانو او دوی به دا شپانه به دا د خلکو به غواګانې او څاروي هر چا به سار وشړل، شپونکي به بوتل په دې مقبره کې او په دې پټو کې به سرول او مازدیګر به شپون هغه خپل څاروي راوستل، هر غوا هر څاروي به خپل کور ته ته. اوس هم په دې خیش کو په دغه علاقه کې دا رواج شته، خو زمونږ علاقه کې اوس هغه دشتې لاړې ختمې شوې او هغه پټي نشته چې پکې اوس څاروي سره کېږي. په ډېرو علاقو کې دا رواج اوس هم شته. هغه چې ګډې چیلۍ راوستې، هغه غریب مزدور دی، پردی ګډې چیلۍ دي او هغه سره د مسلمانانو خواله رالل. چې څنګه رالل مسلمانانو ته رانږدې شو، نو مسلمانانو ته وایي ستاسو بادشاه کوم ځای دی؟ هغې له رالل. زه خو شپونکي یم، ګډې چیلۍ سره وم، ما د جنګ سره کار نشته، خو تاسو نه تپوس کومه ستاسو بادشاه کوم ځای دی؟
وی زمونږ بادشاه هغه دی. بادشاه خو زمونږ نه دی او نه زمونږ بادشاه شته، خو زمونږ یو مشر دی، مونږ ورته رسول الله وایو، د خدای پیغمبر. نور خو مونږ څه بادشاهي او دا نظام نشته. وی هغه سره ملاقات زه کولی شم؟ ته خو شپونکې ما. بادشاهان خو هغه زمانه کې کسرا د فارس بادشاه، هرقل د روم بادشاه، د چا پلاره مو سره ملاقات نشو کولی. زه هغه سره ملاقات کولی شم؟ هغې وی بلکل کولی شي، کله چې ته مو غواړې ملاقات کولی شي. وی محل یې کوم ځای دی؟ ای بادشاه خو به لوی محل دا دومره صحابه و مسلمانان چې راغلي، خدا خو یو لوی بادشاهي محل وی وی محل خو د هغه نشته، مخامخ د کجورو د پاڼو سفر دی، هغې کې هغه د ملاس دی. محل کم دی؟ ګډه چیلی زما به امانتي دا پرېږدم دلته. هغه صحابو ته یې پرېږده سري به ځه، که ته هغه سره ملاقات کوې هغې پورې مونږ ستا د ګډو چیلو سوکی کوو، هېڅ فکر چې ونه کړي. قسم په خدای صحابو کې مینه وه، رحم و پکې، په کافرانو هم رحم و چې کم کافر به د اسلام خلاف سازش کو او کم کافر به د پیغمبر خلاف سازش کو، نو بیا به اشداء علی الکفار. او چې داسې به نه وه نو کافرانو باندې به هم رحم کو. پیغمبر مبارک په خپله رحم کړی، خپل عبادت کې او اسلام ته تکلیف نی، پیغمبر ته تکلیف نی، د پیغمبر او د قرآن او د دین خلاف سازش او ګستاخی نی، پروا نشته، خپل کار کوه. صحابه یې زه دا ګډې چیلی مونږ به سوکی کوو، ملاویږي ورشه هغه هغه کې ناست دی، د هغه کجورو د څانګو پاڼو لاندې ملاست دی، دی ورغې د بیا وی چې د سره اوس ملاقات کومه، نو د هغه سیکرټري به ناظم به بل به هغه سره به نوم لیکم لکه څوک چاله ګورنر سره دا خو ډېر ګران کار چې هلته ورغې وایي ستاسو پیغمبر سره به څنګه ملاوېږم؟ زمونږ پیغمبر سره وي او وایي دغه مخامخ ناست دی ورشه که راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناست ورسره. حضور پاک ته وایي ته څله راغلې دا دومره خلک دې څله راوړي دي راوستې دي څله راغلې؟ وایي زه دې له راغلی یم د خدای دعوت چلومه چې دا خلک یو الله ومني، دا مې مقصد دی، یو خدای ومني او الله له شریک نه ګڼي. د مارونو د پیغمبر علیه السلام د بعثت او د نبوت مقصد توحید د الله تعالی وحدانیت او په خلقو الله یو منل، دا بنیادی عقیده ده. دا چې څومره محنت حضور پاک مبارک کړی دی او هجرت یې کړی دی او څومره جهادونه یې کړي دي او تکالیف برداشت کړي صحابه او ښځې او بچي پرېښودي دي، قسم په خدای بنیادي هم دقه عقیده ده. د مکې مشرکانو خدای منه، شرک پې که عقیده خرابه وه. څنګه شرک پې کوه؟ هغې وایي دا بوت دا زویره کوي، دا بیماري جوړوي، دا باران کوي او دا به د قیامت پر ورځ موږ له د خدای په دربار کې سفارش کوي، د الله په دربار کې سفارش پکې. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، د دې بوتان عبادت دی لکه چې خدای ته نږدې کړي د قیامت پر ورځ. ولې دا بوتان دا څوک دا د هغې د پیغمبرانو ډیزاینونه نقشې وې، د هغې د بچو نقشې وې، د هغې د نیکانو چې هغوی ته کم نیکان ښکاره کېدل عبادت ګزار، د هغوی نقشې وې. دا خو د خدای نیازبین دي، د خدای خوښ دي، نو دوی به مونږ الله ته نږدې کوي. زمارونو دا د شرک عقیده ده، دا د بوتانو سره دا سلوک دا د شرک عقیده ده، دا خراب عقیده ده. ذات کې به یو الله منو، دوه به نه منو، یو به منو. او په صفاتو کې به یو وحدت د الله چې کوم صفات دي مخصوص ابا صرف د الله منو، د مخلوق به نه منو. دا به عقیده چې بچې به الله ورکوي بل څوک نشي ورکوي. دا به عقیده چې بیماری جوړونکی او چې بیمار راوستونکی الله دی. اسباب به استعمالو، ډاکټر لبزو، حکیم لبزو، دم به استعمالو، خو دا به وایو چې دا ډاکټر دم او دا دارو مونږ نشي جوړولی. په دې ټولو کې به د شفا اثر څوک پیدا کوي؟ وایه الله به پیدا کوي. دا به عقیده ربوبیت، دا الله کارونه، دا الله صفات. الله چې کوم کار کوي کولی شي بل څوک نشي کولی. قسم به خدای کوي بل څوک کوي، دا به الله کوي. دې ته عقیده توحید وایي، د وحد الله د وحدانیت. نو زه دې دپاره راغلی ما، دې دپاره چې دې خلکو ته ووایم چې یو الله ومنئ، شرک مه کوئ. د الله سره په ذات کې، د الله په صفاتو، د الله په کارونو کې
ربوبیت وغیرہ پدې کې به الله له شریک نه ګڼه مالک د خیر او د شر حقیقي رب العالمین به ګڼه او زه هغې مقصد د خدای را لېږلی ما زمارونو لږ داسو ته پته را زمونږ جومات کې الحمدلله چې کوم ځای د مدرسې دپاره وقف شوی دی نو تاسو ته پته کار پکې ښه تیز روان دی که خیر انشاءالله نو ښه خله د اخلاص نه پکې تعاون وکړي سهار زمونږ د دې محلې یو ملګری راغی سهار هسې دا پکې منځ کې یو خبره راغله د دې محلې یو ملګری راغی زمونږ ګاونډي و فضل شاه لالا خدای پاک دې وبخي الله دې په قبر انوار نازل زمونږ د باباجي خدمت یې کړی و زمونږ خدمت یې کړی دی د دې ټول کلي خدمت یې کړی دی په یو خوا به په دې کلي کې یو معیارې پورې سرکي پورې ګرځېده فضل شاه لالا خدای دې وبخي ډېر ښه سړی او د جومات سره ډېره مینه وه یو وخت کې مونږ د دې جومات دپاره څه د ځای اراده کوله غریب به مونږ سره منډې معیارې پورې والې روان زوی یې راغلی و دغه ماله لکه نوم یې شو ناظم شاه صاحب مال 12,000 روپے غالباً ولی پاپا کې راته ډېره جزان دي غریبانان دي ډېره جزان دي ما ته دا 12,000 روپے به والې او دا به په دې مدرسه جومات کې ولګې دا به د ما د پلار دپاره آخرت دپاره ثواب شي غریب عجز خلک قصبګر انسان عجز دی قصب چې کوي دا عجز دی دا غریبانان دی پردې ډوډۍ ته ناست دي غریبانان دا خدمتګاري غریبانان ما وی ګوره دا اوس د ده زړه کې یو جذبه ده څومره لویه خبره ده نن د پلار مینه د هغه لکې پرته ده نن د هغه لکې د پلار مینه پرته ده دا پیسې په بچو هم لګولی شوې دا بچې په ښځه هم لګولی شي دی پر ویرونو هم لګولی شي محتاجه دي غریبانان محتاجه دي ما ته پته ده بېوسه دي عجزانان نو راته نشم ویلی خو د هغه په زړه کې د پلار محبت او مینه ده زما پلار ډېر ښه سړی زما پلار مونږ سره خواری کړي دي ورېږه زما د پلار دپاره یو ثواب ګټم او جومات کې ورکوم 12,000 روپۍ ما په ډېره خوشحالۍ غلی پاپت یې واخېسته ما لاس پړ دیم نه ده 12,000 دي که لا 14,000 ما کتلي نه غالبا 12,000 ما واخېست زما وروڼو تاسو ته ځکه یم چې زما مقتدیان یې د دې جومات تاسو یې که خیر انشاءالله العظیم نو مونږ کار جومات کې شروع کړی دی الحمدلله تېر ځل هم تاسو ډېر په اخلاص چنده ورکړی دی ډېر په اخلاص بار ملکونو نه هم زما یو دوست دی هغه هم د انګلینډ نه هم څه لږې شان پیسې سره پاسه څه یو لاک روپۍ ما نه اوسېري دي هغه رالیږلي دي داسې څه دا ډېر دوستانو لا رابطې کړي دي چا څه لږې ډېر رالیږلي چا نه دي رالیږلي خو ما فیض احمد ته مې کار شروع کړه فکر مه کوه دا به سر ته رسو قرضونه به رالوله خدا به انشاءالله کار به نه بندو چې دا خشته ښکلې د دین مدرسه د حافظانو د قاریانو پکې جوړه شي او بره پې ښه خشته ښکلې چت واچو چې د جمعې دا مخه ملګري پکې لاندې د جمعې بیا مونځ کوي او بره هم پکې د جمعې مونځ کوي انشاءالله العظیم زما وروڼه ستاسو جومات دی ستاسو مدرسه ده دا څادر ګرځي ورې ما تاسو ته مونږ بار چندې نه غواړو نه زمونږ سفیر څه چې غواړي نه زه خلک ګرځوم چندو پسې نه دا کار کوم خوړه مې ارمان دی چې دا ستاسو د دې جومات مقتدیان یې که د تورنځو یې او که د بار نه د پېښور یو ځای بل دی نو اخلاص سره په دې څادر کې حصه واچوئ ښه ځکه سیمنټ په 1500 ده 10 د پاسه بوری ده ډېر زیات لګي ډېر زیات لګي سیخ دی او څه د پاسه 1,15,000 دی که 12,000 روپۍ یو ټن دی او ټنونه به پکې لګي کرشم پکې لګي ارسه پکې لګي نو بعضې دوستان که څوک پکې تعاون کول غواړي اوس دی زما ورور د قاري صاحب فیض احمد صاحب هغه سره خپل نومونه ولیکئ یا تاسو ته خو ما نمبر ویلی دی 0333 913 1210 هغه نمبر دی یا ما سره هم خیر د رابطه کولی شئ نو زړه د اخلاص نه تعاون وکړئ پلار پسې خیرات وکړئ مور پسې خیرات وکړئ پلار پسې مور پسې لکه څنګه ناظم شاه وکړ دقسې پلار پسې مور پسې خیرات وکړئ تاسو هغوی راوړئ دغې مور او پلار ماشومان لوی کړی یې دغې مور او پلار درله او دسماتي پاک کړي دي نن هغوی ستا مدد ته محتاجه دي او د دې صدقې جاریې نه لوی مدد بل نشته او ځان دپاره مو کې مصیبتونو رد صدقې خدای به مصیبتونه درنه لرې کړي او دا عقیده وساتئ چې د خدای لار کې ورکړئ خدای غیرتي دی دا به نه روکئ انشاءالله د هغې بدل یې به خدای په دنیا کې هم درکوي په آخر کې به هم درکوي انشاءالله العزیز
بهر کې پرونو دا خدا صادر ګرځېده د هغې متعلق خبره مې وکړله بهر ملکونو کې زمونږ دا بیان ډېر خلک اوري چې څوک هم دا اوري هغوی ته هم زمونږ دا درخواست دی چې که د مدرسه هم ده جومات هم دی څوک پکې څه قسمه تعاون کول غواړي نو موږ سره کولی شي انشاءالله ډېره زیاته ګراني ده او ډېرې پیسې لګي دغې خور سره او خویندو سره د خدای د دنیا او د آخر خیرونه نصیب کړي زه خو وایم چې یا الله تی په دنیا هم خوشحاله کړي او په آخر هم خوشحاله کړي او خدای مور او پلار لی په آخرت کې اجرونه ورکړي ځکه ډېره غټه قرباني وکړه ډېره غټه قرباني مونږ سره کړې زمونږ زړه ورته دعاګانې کوي او تاسو ته به هم چې د زړه اخلاص هم ورته دعاګانې کوي انشاءالله بهر کې زما وروڼو عقیده زما خدا مقصد دی چې الله ته حضور پاک هغه شپونکي ته وایي چې الله پاک یو ومنې زه د هغه الله رسول یم شپونکي ورته څه وایي وایي که دا چل مې وکړو دا چې ته ماته څه وایې نو بیا به ما سره به څه چل کېږي زه به څه شم شپونکي ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به تو فرمایل وی تاله به خدای په جنت کې لوی مقام درکړي د خدای د عذاب نه به بچ شي مسلمان به درته ویلې کېږي او زما د دې صحابو به رور شي رور د دې رور به شي زمونږ به رور شي وی زه به رور شمه زه خو تک تور یم زه خو ډېر عجز یم زه خو فقیر مسکین یم ما خو سپلی جامې م شلېدلې دي او ما نه خو بینځي بینه زه به د دوی رور شم حضور پاکو فرمایل بالکل که ته په اسلام کې داخل شو مسلماني دې ومنله نو بچې زه به دې را تر غاړه باسم ځان ته زما دا صحابه به دې ځان ته را تر غاړه باسي زمونږ رور به شي رور په مونږ به ډېر ګران شي انما المؤمنون اخوة مسلمانۍ کې به هر مسلمان د بل مسلمان روري رور مسلماني وایي دې ته مسلماني مسلمان د مسلمان رور بس مسلمان د مسلمان دشمن بني مسلمان به کوشش کوي چې مسلمان ته په هغه نظر وګوري لکه خپل لور ته چې په کم نظر ګورو او د مسلمان ښځې ته به په هغه نظر ګوري لکه د خپل لور ښځې ته چې په کم نظر ګورو او د مسلمان مور ته به په هغه نظر ګوري لکه خپلې مور ته چې ګوري او د مسلمان لور ته به په هغه نظر ګوري لکه خپلې لور ته چې ګوري درندګي به نه کوي نن خو درندګي شروع ده ښځو سره قسم په خدای هغه ظلمونه شروع دي ښځو سره زما لس ستړی شو ما مخکې هم تاسو ته بله جمعه کې ویلي چې خدای دپاره د ښځو د طلاقو دا قصې مه کوئ ورشه وګورئ په پنجاب کې زمونږ دا صوبه ګزاره کوي هلته موټروی باندې غریبه زنانه را روانه ده او ډاکوان راغلي دي او څه عمل یې ورسره د بچو په مخ کې ورسره جرم کړی دی دا درنده دی که د انسان دی دا خو درندګان دي د شپې دلته راپاسې ښځه کوزې د موټر نه بچي دې تختې ښځه بچو پسې درمنډې وایي شیشه ورته د موټر ماته او د ماشومانو بچو په مخ کې د هغې عزت اخلي د انسانیت دی ښځو سره موږ څومره ظلمونه شروع کړي په کور کې دننه څونه ظلم کوو سهار وختي ته چې د کټ نه پاسې نو بستره د ګډه وډه پرته د کټ څادر د ګونجې مونجې پروتي او چې کمې اوبرې د شپې څکلي او کمې پیاله د ګنده پریښي د ډوډۍ هغه ګنده پرېږدې او چې ته لاړ شې واپس راځې ستا د تلو نه پس ښځه درته بستره واره کړي څادر وڅنډي درته ښه مزېدار اوار کړي چې راځې صفا څادر او صفا کټ له را روان تا لوښي ګنده پریښي چې د څکلي ماسخوتن ډوډۍ د خپلې روخي دي ګنده پریښي او چې ته سار راځې د ډیوټۍ نه سبا راځې سار لاړ شې واپس راځې هغه لوښي د شیشه صفا په کور کې پرتي مړه دا غیرت دی دا ښځه ته وحید تکې دا ښځه ته پلار کره نه پرېږدې دې ښځې سره هم ته ظلم کې او جامې دې وویستې ماسخوتن او سارې درته ایسري کړې پاکې جامې ښودې دي او هغه چې بیا راځې نو هغه یې د له ښه مدېدار په صابون ووینځلې او صفی کړو بیا یې درته ایسري کړو تیاره جوړې درته کېښوده او کم پوستکي چې د کیلو په ځمکه غورځولې دي او ځای دې څښا کړی دی چې ته وودې او واپس راځې هغې درته غوړ جارو کړی او صفا کړی وي او چې ته راشې ستړې ستومانه نو یخې اوبې درته په میز د پاسه ایښودي
او چې ته وې زما سر خوږېږي نو لاس راوالي په سر دله زورونه کوي دا نه وایي چې ما خو نن ټول ورځ جامې ایندلې دي لاس مې خوږېږي دا نه وایي چې ما خو ټول ورځ نن بینګلی پرې کړې دي او ما خو غوښه پرې کړې ده یو ورځ خو ته د کور کار وکړه چې پته راته ولګي دا نه وایي چې زه خو ستړی یم نه زما سر خوږېږي هله سمله په لاس هم دله زور وکړي په خپو هم دله زور وکړي دا دله مور هم کوي مور بچې بیمارې سر دې خوږېږي هغه مور راشي او سر ته دې کېږدي بوډۍ مور سر دله زور وکړي زور ځان ته یېري یېر غریبه ناجوړه انسان د مور نه یېري ځان ته یېر او تا ته کېناسته بچې څنګه او ته ورته مورې ته څنګه وایي چې ته ښې ده ښې ما هغه مور هم مونږ کوتک راوالو په سر یې وو هغه مور ته مونږ سپی وایو سپی هغه مور چې ته بار وځې او هغه تا ته لپې لپې دواګانې کوي هغې ته مونږ د سپی په نظر ګورو د سپی په نظر ښځه راولې د هغې د ډوډۍ غریبې ځای نی بیا تا سره د هغې د خور ځای تا سره نی د هغې د رور ځای تا سره نی موږ سور ته ولې دونه ظلمونه مونږ کوو مونږ خدای له به نه ځو دا زنانو سره ولې دونه ظلمونه مونږ کوو دا لوښي دله څوک ایندي دا سر ته څوک ناستي ښځه ناستی مور ناستی خور ناستی چې ګوري اور پسې شاته خور شاته ګوري اور مې بوډا شو اور خو مې ملا ټیټه شوه موږ څه وایو مونږ سپي نظر ورته نه کوو خور مونږ په کال کې یو شکری چوري وله ساتلي هغه وله وړو دا زموږ د خویندو حال دی خور ته مونږ د خور په نظر ونه کتل مور ته مونږ د مور په نظر ونه کتل لور ته مونږ د لور په نظر ونه کتل دا کم خوا دا مسلماني لاړه دا د پیغمبر علیه السلام سنت کم خوا لاړل دا د رسول الله مبارک طریقې کم خوا لاړل موږ د پیغمبر په نقش قدم روایو دا د پیغمبر نقش قدم دی هغه بیبیانو سره داسې کړي دي دا د صحابو نقش قدم دی صحابو د خپل لونو سره خویندو سره میندو سره دا کړي دي چې دا مونږ کوو د مسلمانې دا حال دی زمونږ د ښځو د کراچۍ کې سیالکوټ کې ځای په ځای آئے دن اخبار کې راځي روزانه اخباراتو کې دا راځي نن دا کوان ورلې لو ښځی رونیمو بچو مخ کې ول عزت تار تار بله خور نه بله لور نه مسلمانې پیغمبر دا ویلی دی صحابو دا ویلی دی دا ته چې څه کې قبر موږ نه پېژنو چې موږ قبر له روان یو اخرت مونږ بالکل یېر دی د خبر عذاب ته زموږ نظر نشته د قیامت ورځې ته زموږ نظر نشته د دنیا ژوند دی او دولت او دولت او دولت او د دنیا مزې چرچې زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې خویندو احترام کوئ تپوسې کوئ تورسرې دي کور کې ناستې دي غریبانان نشي کولی مزدوري رور له پکار دي د خویندو تپوس کوئ ورځئ شی وله وړئ لږ شي باندې خوشحالېږي مړی سموړاسې ورځه د خور تپوس کوه خوشحاله به شي مور سره لږ سات کښېنه که جم دی وي وکړه مړی قبر له ځه مور ډېر نعمت قبر له لوڼو په سر رحم لاس ایږده ترور دی دا خیال ساته ظلم منه کوئ چلته دا درندگی د درندگان پورېدل اړه مې درد وکړو چې دام د چا لور به هر څوک چې مسلمان وطن کې سفر وکړئ ولې دا دونه ظلم موږ خلکو شروع کړی د ښځو سره بهر کې زما وروڼو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو فرمایل چې کلمه دی وې الله باندې خوشاله کی زمونږ رور بشي رور بشم بالکل ما نه خو بینځي مونږ به دې را تر غاړه بازو ځان ته
دین کې بیا نشته لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوا. د سپین په تور د عربي په عجمي فرق چې دی په تقوا دی پرهیزګارۍ باندې دی. نور دا فرق نشته، دا تور دی دا سپین دی، دا مالدار او دا غریب دی. زما وروڼو وی ښه وی داسې به وشوي او هغه شپونکي کلمه شهادت وی او خدای مسلمان که مسلمان شو. چې مسلمان شو رسول الله مبارک ته وی اوس به څه کوم، زه څه وکړم؟ دې ته امانت وی، دې ته پیغمبر وی. پې بچې لاړ شه او دا ګډې چیلې چې د چا دي د هغوی ته حواله کړه، نو بیا راځه. اها اوس عقل څه وایي دلته؟ عقل وایي چې دا خو د دشمن ګډې چیلې دی، غنیمت دی په ګوتو رالی. که حمله په دې قلعو شوه همدا ګډې چیلې به نیسو، غنیمت به او لاس ته راغې واپس یو څه. او کم وخت دی صحابه دومره غریبانان اوږي دي، دومره چې د یهودیانو نه خره راونیول، خره یې لال کړل، خره دا کورني خره او په کټمو کې غوښې باندې کړې. نو حضور پاک ته چا وویل چې صحابه خو خره لال کړل او هغې په کټو کې باندې کړې. وی الوازو کې مردار دي، هغې ته پته نه وه غریبانانو ته. دغې وخت کورنۍ خره د هغې غوښې خوړل حرام شو، مردار دي. یو صحابي وی یو د وازګې یو دغه چاره ویشتله تیلې، وی ما ور ټوپ کړې وږې وما، حالانکې بدبوی او بوی یې کو چې شاته مې وکتل حضور پاک مبارک ولګه حیا راله. اوږي دي غریبانه، هېڅ درک نه لګي. همدغه ګډې چیلې سبا غنیمت کې را حاصلوي. لیکن دې شپونکي ته وي بچې دا یو څه هله شابه دا خپلو کسانو ته واپس که نو بیا راشه. ولې؟ ځکه هغوی تاله دا ګډه چیلې درکړي، ته خو مزدورې، یو معاهده ده ورسره ستا، په تا ذمه داري ده چې دا به هغې له واپس بوځې. امانت کې خیانت به نه کوې بچې، شابه دا واپس یو څه نو بیا راشي. او بکې څوک داسې نن سبا د دشمن مال سره او بیا هغه دشمن سره چې حمله دې پرې کړې ده، محاصره دې کړې ده، قسم په خدای د رسول الله مبارک امین امین امانتګر. او صحابو ته دا چل خولی هغه ګډې چیلې واپس بوتلې. صحابه کش نه کوي چې صاحب دا خو غنیمت دی که نه، دشمن مال دی، محاصره هم کړې ده. نه نه دا د دې بچي ذمهداري د دې ګشپونکی دی، هغې ورکړي دي، دا به واپس بوځي ونه چې خیانت را نشي. دنیا کې یو مثال پرېږدم، ګډې چیلې واپس کې واپس راغی. چې راغی رسول الله مبارک ته اوس به څه کوم؟ د حج وخت هم نه چې حج له ځې، او څوک وایي دغې وخت کې لا حج فرض هم نه، د مانځه وخت هم نه چې مونځ وکړم، د روجې میاشت هم نه را چې روجې ونیسم، غریب دی زکات هم پې فرض نه دی. وی اوس به څه کوم؟ وی بس اوس که دې خوښوي نو توره به لاس کې والې جهاد به وکړې. وی ښه چې جهاد وکړم او مړ شم څه به کېږي؟ خو لا غریب نه دی خبر که نه. وی چې مړ شي نو الله به د جنت الفردوس ته ورسوي، هغه جنت چې د الله د عرش د سوري لاندې دی. او چې مړ شي وی زه خو تک تورې ما، وی تک تورې خو که مړ شي تا نه به رڼا خیږي، تا ته به د جنت حورې هرکلې او مرحبا وی. وی دا دې توره راکړه، توره یې ورکړه، لال وجنګېد. اتفاق ته ګوره شهید شو. چې شهید شو صحابه ټول پرې راغونډ دي. وی دا څوک دی؟ دا خو څوک ناشنا دي، مونږ خو نه پېژنو. نور خو ورته پته وه چې پلانکی دی، زر اوچت کشه هغه لمبۍ او هغه د خیر په شهید لمبول خو نشته، خښۍ دفن کوي، خو دا خو ناشنا دی. رسول الله مبارک وی دا هجوم او بیړه سره وی دا صاحب یو هلک شهید شوی دی، څوک یې نه پېژني، په تیر کې لګېدلی دی او که دا څنګه دی. هغه ته خلک راغونډ دي. نبي علیه السلام مبارک ورغی چې ویې کتل، وی دا زه پېژنم. تاسو نه پېژنئ، خو دا بچې زه پېژنم. هغه بچې دی چې د نه مونځ وکړو، نه روجه ونیوله، نه زکات ورکو، نه حج وکړو، نه نیک عمل وکړو، خدای جنت الفردوس ته ورسوي. وایي دی ما ته دې وخت کې په جنت الفردوس کې ښکاري دا بچې، او دا بچې دې وخت کې ما ته د حور عین سره خشته حورو سره ښکاري، او دا بچې دې وخت کې ما ته لکه د سپومې خشته ښکلې رڼا ښکاري، او دا بچې ما ته ډېر خوشحاله ښکاري. لیکن امانت واپس ورسوي.
مکه مکرمه چې کله فتح شوه، مکه مکرمه خیره خبره اوږده ده اوس دا به درته بله جمعه کې ووایم. خو زما وروڼو په موږ ستاسو دا غټه ذمهداري ده، غټه د مانځه چې موږ په صحیح طریقه ویم خو غلطې ونه. په موږ دا زکات ذمهداري ده چې موږ زکات د هغه طریقې سره ورکړو چې کوم موږ ته رسول الله مبارک ویلی دی، او موږ پکې ریا ونه کړو. موږ صدقه او خیرات په هغه طریقه ورکړو چې موږ ته پیغمبر مبارک ښولی دی، او موږ په هغې کې ریا ونه کړو او سبا دا ونه وایو زکات مې در نه کړ، خیر ښېګړه سره کوم او زما لغم خادیله اوس نه راځي. نه، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسانونه به نه کوي او نه چاته ضرر رسوي، صدقه به په دې نه بربادوي. نو روجې نیسو یو ذمهداري ده په هغه طریقه چې حضور پاک ښولی. حجم یو ذمهداري ده په هغه طریقه، مانس ذمهداري ته وایي چې الله ویلي په هغه طریقه. او ایرونو د ښځې پته یو ذمهداري ده، هغې سره به هغه ژوند تېری چې څنګه الله او رسول تېر کړ، څنګه رسول الله مبارک تېر کړی. د بچو هم تا باندې یو ذمهداري ده، هغسې ژوند به تېری چې کوم موږ د پیغمبر مبارک ښولی دی. په بچو د پلار او د مور ذمهداري ده، هغسې ژوند به تېری چې موږ ته پیغمبر مبارک ښودلی. او په افسر هم یو ذمهداري ده چې د خپل ماتح سره به داسې ژوند تېری لکه د بچو سره چې ژوند تېری. او د کلاس فور او د بابوم دا ذمهداري ده چې د خپل افسر سره به داسې ژوند تېری لکه د پلار او د تره سره چې څنګه ژوند تېری. او د سرکاري افسر ډیوټۍ والا باندې دا ذمهداري ده چې وخت به پوره تېری، ټګي به نه کوې په ډیوټۍ کې، ټګي به نه کوې. او د خزانې کې به کرپشن نه کوې، کرپشن پتا ذمهداري ده، خیانت به نه کوې خزانې سره، د ملک نه به کوې. دا ذمهداري ده، پتا دا ذمهداري ده چې دا ستا ملک دی، دې ملک سره به هم ټګي نه کوې، دوکه به نه کوې. دا ټول ذمهدارۍ دي که نه؟ پتا دا هم ذمهداري ده چې زه دله پیسې درکړم چې ماله روجې راکړه، نو ګډې والا به نه راکې، صفا روجه به راکې. مساله راکړه، نو ګډې والا به نه راکې، صفا به راکې. غوښه راکړه، نو صفا به راکې، ګن به راله نه راکې. پیسې زیاتې والا دی، خو زیاتې کېږي، زیاتې به درکړم، خو ښه شی راکړه. ټماټر والا هم ټماټر اخلي، نو دا ذمهداري ده پتا چې ښه شی به ورکې. دا نه چې هغه پیسې رالي د جیب نه، تا ټول د لاندې نه هغه څښاک چقل راغېستې هغه دې پکې ورته اچولي. دا خو امانت ده، خیانت، دا ټول خیانت کې راځي. ټوله ورځ خفه کېږو به نه، نیکان هم شته، صالحان هم پکې شته، خو بعضې کسان، بعضې دکانداران د 1 نمبر په دی 2 نمبر شی خرڅوي. قسم په خدای خیانت، د یو پاک سی په ځای ګډه خرڅوي، ګډون شی، قسم په خدای خیانت دی او حرامه ده. ته چې کوم شی غواړې هغه نه درکوي، د هغې په ځای بل شی درکوي. ته وایې ماله جاپاني راکتله، چین والا درکوي. ته وایې ماله اول نمبر راکتله، 2 نمبر شی درکوي. قسم په خدای چې دا خیانت دی او ټګي ده. 15 ګیره ده او سترګو کې د رانجم خړې راچولې دي، او ګیره لري ښه د زیتون تیل ورکړی، چمک دې موله ورکړی دی، او بډې دې موالې دي، او دا چلونه کې او کال کې عمره او حج هم نه قضا کې. قسم په خدای چې حرام خورې، قسم مې راته وخوړ. کوه حجونه عمرې که ګیره د نامن هم لاندې که، پټکې م ورسره ووه، ښه رانجم واچوه، ګیرې له ښه چمک ورکه. دا بعضې دي ګورې داسې دا شکل یې خدای له نه جوړ کړی، دې دپاره یې جوړ کړی چې سړی تیر باسي. ته ورشې وایي د ده خو په لمن مونځ کېږي. دې ګیرې ته وګوره سمه رڼا کوي، دې مخ ته وګوره سمه رڼا کوي، دې تندي ته وګوره سم سجدې پې داغونه جوړ کړي دي، او دې رنجو ته وګوره داسې نه دي ګران شوي، دا ټول دې پورې کوي. او دې شکل ته وګوره، بډو ته وګوره، بان سره جومات ته لاړ، او میانځ کې ورته وایي کاکاجي تمارو چې پکار دی خو چې ګډه پکې نه، نو ټول د هغه 2 نمبر شی لري، 2 نمبر ګن درته ټول در واچوي، هغه دوکې والا شی دله درکړي. په دې قسم دی چې دا حرام حرام حرام. او رسول الله مبارک فرمایي وی هغه غوښه چې د حرامو نه زرغونې د جنت خوشبو پې حرامه ده، اله به دي چې په دوزخ کې وسوځېږي. فالنار اولا بها، اور ته به
په مولام ذمہ داری ده د عوامو سره به خپل اخلاص کې دین به ورته بیانې دا منه کې چې که زه دا خبره کوم د ما مختلف به خفه شي او ما په طریقه په نرمۍ بیان کړه ما به د امامتۍ نه وباسي رزق په امامتۍ کې نه دی خدای به درکړي په مدرس هم ذمہ داری در مدرسې په مدرس چې دی به هم درس کې ټګي به نه کوي دوکه به نه کوي صحیح طریقې سره به درس کې یو کتاب به ګوري هر چا یو خپله ذمہ داري ده هلته مې نیمبوان اخیستل په پېښور کې ګاډي والا ته مې ګاډي ودروه او ښه لویې ګیرې وخښته و مزېدار ما وی که خیر انشاءالله سړی مې مونته و دی به ښه شی راله دومره غټ غټ ټیمبوان مې پسو دي کیلو پسو دي وي په دې مې ښه دا سر والا نیمبوان به راکې ریټ مې سر ونه کوي چې ریټ زما د خوښې مال ستا د خوښې دونه هوښیار ریټ زما د خوښې مال ستا د خوښې ما ټیک شوه مې بس شابه وتله چې مې اوس تلی ورړمه که لاندې هغه سوبیرو په شان شنې رنډۍ ته یې تله ورړمه کړه ای کاکا دا بره وایي دا به په چا خرڅومه مې اوس غریب سړی مولیم نه جنګ نه شم کولی نه ستغه ویلی شم ګنې زه به راته اوس لنډ جواب در کوم چې په هغه مور دې خرڅ کړه په چا خرڅه ما خو تا ته خبره خلاصه کړه که نه تا په خپله وایي چې ریټ ستا ما د خوښې او مال ستا د خوښې دا په چا خرڅوم رسول الله مبارک یو ځل راغی او غنمو کې لاس ومنډه لاندې لامدو سړي ته دا ویلې وایي باران پې شوی دی باران په بره کېږي که په لاندې کېږي لامده بره کېږي چې خلکو ته پته ولګي موږ څه چل کوو موږ دغه لامده هغه ګن لاندې کړو هغه پې د پاسه کړو چې ګاګ پې دوکه کړو او ګاګ پې ووو او د شپې چې کور ته لاړ شو نو بیا څه چل کوو بیا موږ ښه ورېږه ډوډۍ وخوره نه ورېږه مونځ کومه تا خو لیټ شو که نه مونځ یاره یو څو رکعته نفل مې هم کوله او منځ کې دې ټول ګن په خلکو خرڅ کړی دی ټول ارامه دې راوړی حرام به نه کوې حلال به کوې په دکاندار دا امانت دی ذمہ داری ده چې کوم شی ګاګ ته نه اخلي همغه شی ورکې غلط به نه ورکې لږه ګټه قسم په خدای که په پیسه کې پیسه د انسان د راحت ذریعه ده ګورې راحت نه دی دولت د انسان د راحت او د سکون ذریعه ده راحت او سکون د چا په لاس کې دی یو ملګري خبره کوله و خبره نه اوږده شوه وی روانو عمرې له زما یو ملګري و ډېر زیات مالدار نو ما هغه ته ویل چې هلکه چې لاړ شو چې ته ځان له چې د نږدې ځای والو او عمرې دپاره ځو چې ځای نږدې وي چې مکې ته حرم ته تلل راتلل هم راته اسان وایي ما ته ویل مړه خو چې پیسې یې هر څه میلاوېږي ولې سوچونه کې وایي ما به ورته بیا وایي چې مړه دا چل وکړو دا یاره مړه چې پیسه را سره یې څه غمونه کې چې پیسه یې په غرونو کې لارې وباسي مالدار اوسه ډېر ښه څه د سره څه کې هر شي کې پیسې 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 وایي خیر لاړو هلته خو بیا ځانځاني وي وی د بیت الله په دې پوړی ناست دی او سر یې داسې لاس کې نیولی دی او دا چل کوي مې چې هلکه څنګه چل دی ولې وی پېشمنۍ مې نن نه دی کړی ولې دې پېشمنۍ نه دی کړی وی سر مې خوږېږي نن پېشمنۍ پاتې دی ولې دې نه دی کړی یاره وی را پاسېدم هغه هوټل ته ورغلم بلاره شو پکې نو هغه سړي له ورغلم وی لینډ کې ودرېږم وی لینډ کې ودرېدم وی چې زما نمبر راته بانګې ووایي مې تا خو وی چې پیسار څه کوي که پیسار څه کوي نن د پېشمنۍ ولې ونه که چې پیسار څه کوي پیسه به د سره او ډاکټر به راته وایي چې دی بابا علاج نه کېږي دا کور ته بوځو ځکه نو په پیسې ته جوړ بس پیسه به د سره دوی به دې بوځي شفا ته هغه خان ته غټو غټو هسپتالونو ته وبوځي او ډاکټر به وایي 80 لکه روپۍ راوړه دا داخله که دی نه بغیر نه کېږي 80 لکه به داخله کې بیا به ډاکټر وایي یاره بس مونږ خپل کار وکړو ستا بس دوا ورته کوه ځکه نو په پیسې ته بچ کړه په پیسې ته جوړولی شي پیسه د انسان د راحت د سکون ذریعه ده راحت او سکون په چا کې دی لکه الله کې هغه سره ده ځکه خو الله و یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله خدای سره به ټګي نه کوئ دا خدای چې کومه ذمہ داري ده به پوره کوئ والرسول رسول سره به ټګي نه کوئ چې کومه ذمہ داري ده هغه پوره کوئ وتخونوا اماناتکم او هغه څوک ویلا پکې واپس کا چې خپل امانتونو تخونوا خپل امانتونو کې به ټګي به نه کوئ او بیا وروسته ورپسې څه وایي بیا وایي انما اموالکم واولادکم فتنه تاسو د مال او د بچو دپاره ټګۍ کوئ او ذمہ دارۍ نه پوره کوئ دا خو ازمایش دی ګوریم خدای پاک
الله چې سره دی هغه انسان دپاره بهتر. نو انشاءالله هر انسان په دې پوه دی امانت څه ته وایي ذمهداري. هر انسان په دې پوه دی چې په ما د خدای څه ذمهداري ده، په ما د رسول څه ذمهداري ده، او په ما د بنده څه ذمهداري ده، په ما د ښځې لور خور ګاونډي او د ما د زمیندار او د همسایه او په زمیندار د نیک څه ذمهداري ده، هغه پوره کوي. دې ته امانت وایي. او ذمهدارۍ ته په حقیقت کې امانت وایي. د چا راز چا سره پروت دی هغه راز ښکاره نه کړي، دې ته امانت وایي. المجالس بالامانه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے چې مجلس کې څوک یو بل سره خبرې کوي نو دی به دا خبرې محفوظ ساتي، بل ته به نه وایي. المجالس بالامانه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه کسه یو بل سره خبرې کوي او ناګانه دا یو داسې شاته وګوري، د دې خبرې مقصد دا دی چې دا خبره زه پټه ساتل غواړم، دا به ګورې چاته نه کوي، خبره به نه ښکاره کوي بل ته. البته د دریو څیزونو اجازت پکې شته. یو دا چې په یو مجلس کې څوک د چا د مرګ صلاح مشورې کوي پټې، نو هغه ته ښکاره کړه چې دا بل مسلمان وینه بچي. یا په یو مجلس کې څوک د چا د بدعملۍ مشورې کوي، نو ښکاره کړه چې هغه انسان خپله لور خور محفوظ کړي. یا په یو مجلس کې څوک د چا د ضرر او د ډاکې او د دوکې مشورې کوي او ته پې خبر شوې، نو هغه سړی خبر کا یا خبره ښکاره کړه چې هغه بل مسلمان بچ شي. د دې نه علاوه المجالس بالامانه، مجلس کې چې څوک خبرې کوي ابه ساتي، ابه بار نو باسي. ذمهدارۍ ته وایي پتا یو ذمهداري راله هغې ته امانت وایي. قرآن شریف کې رب العالمین چې دا کمایت ذکر کړی دی، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال، وایي موږ په اسمان یو ذمهداري ور واچوله. انسان نه مخکې اسمانونو ته وایي په تاسو یو ذمهداري چې ما به پوره کوئ. خو څنګه ذمهداري؟ هغه تکویني ذمهداري نه، خو هم په دې کائناتو کې د خدای شته. نور لګیا د خپل حرکت کوي، سپوږمۍ لګیا د خپل رڼا ورکوي. نه تکلیفي چې ته به مکلف یې که دا ذمهداري دې پوره کړه نو زه به خوشحاله شم او خوشحالی به در کوم، هر څنګه خوشحالی چی. او که هغه ذمهداري دې پوره نه کړه نو بیا به زه خفه یم، عذاب به در کوم، هر څنګه عذاب چې به دله درکړي. خدای پاک ورکوي که نه، غر له خدای عذاب نه ورکوي، ټوکړې ټوکړې یې کوي. کائناتو کې خدای کوي، ځمکې له خدای بعضې وخت سزا ورنکړي. د خدای په نس چې کومه سزا ده مخلوق له سزا ورکوي، خو اثر یې ځمکې ته ورسېږي، ځمکه ټوکړې ټوکړې شي، ختمه شي، وغورځېږي دریاب ته، اوبو سره وبهېږي. او ځمکې له خدای راحت او خوشحالي م ورکوي، هغې کې زرغونه پیدا کړي، بوټي پکې پیدا کړي، اونې پکې پیدا کړي، او ځمکې له خدای راحت ورکوي، مونځ پې کېږي. کما ځمکه چې په هغې مونځ کېږي، په کما ځمکه چې قرآن تلاوت کېږي، په کما ځمکه چې دینداري کېږي، دا ځمکې له خدای په دنیا کې جنت ورکړه. دا ښه ځمکه ده، بهترینه ځمکه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر البقاع مساجدها، په ټولو ځمکو کې بهترینه ځمکه جوماتونه دي. وشرها اسواقها، او په ټولو ځمکو کې خرابه ځمکه د بازار ده. ولې دوکه پکې کېږي، دروغ پکې ویلې کېږي، د خدای په نوم قسم په دروغه پکې خوړلې کېږي، سودي کاروبار پکې کېږي، ټګي پکې کېږي، ذمهداري پکې څوک نه پوره کوي. نو ګوره ځمکه بعضې د قسمان ته وایي ذمهداري در کوم، ادې پوره کړه بیا به زه خوشحاله یم، بیا به تا هم خوشحاله یم. هغه هر څنګه چې لکه د انسان چې خوشحالي د جنت ته هر څه چې الله ته معلومه ده. او که دا ذمهداري دې پوره نه کړه بیا به خفه یم، سزا به در کوم. ځمکې وایي نه دا نشم کولی. دا تکوینی تابعداري ډیره ده چې ما کې اسمان وی نشم کولی. دا تکوینی ذمهداري ډیره ده چې په ما کم بستا پیدا کړی مو کم کار لا هغه به کوم، او نور هغه نشم کولی تکلیفي چې ګنې جنت به راکې یا دوزخ یا خوشحالیږي او خفه کېږي به دا نشم کولی. مشورې ورسره کول، زورې پرې نه چله. بیا ځمکې ته وایي چې تاله یو ذمهداري در کوم، هغه ذمهداري دې پوره کړه خوشحاله به. دا خدای خوشحالي جنت هم کېدی شي، هر څه کېدی شي، هر څه کېدی شي. او که دې پوره نه کړه نو سزا به در کوم. ځمکې وایي نه الله دغه تکویني ذمهداري ډېره ده چې دا زه کوم
زرغونه د لکومه د ستا د مخلوق له ګرځي را باندې یا نورې فایدې دې راکېښودې دي منافع، بس دا ډېره ده نشم کول، دغه نشم کول، ستا غصې ته نشم ټینګېدی، اسمانه مو وي ځمکې مو وي، ستا قهر ته نشم ټینګېدی، یا به ذمهداري پوره کړی شم یا به پوره نه کړی شم. بیا غر ته ووې چې تاسو غرونو تاسو باندې یو ذمهداري اچوم، هغه م وکړله پوره م کړله نو زه به خوشحاله یم او خوشحالۍ به درله در کوم، هغه م ونه کړه زه به بیا خفه یم او بیا به موراني سمه نه. بس الله چې دا کم څه دی را باندې ذمهداري اچولې تکویني دا ډېره ده، دغه تکلیفي نشم کولی. هسې نه چې ته هغه پوره نه کړو بیا دوزخ ته او ستا قهر ته به خدای څوک ټینګېږي. اوس یې کومه ذمهداري الله انسان چې په یو شي ذمهداري اچوي د هغې وس ورکوي. لکه تا ته مور شه بازار ته لاړ شه او ماله سبزي راوړه، نو زه به تاله د بازار د تلو بندوبست کوم، یا به موټر سایکل در کوم یا به کرایي در کوم او پیسې به هم درله در کوم چې ورشه راوړه. او چې نه ته شلې او یا تا سره تلو طاقت نی تا نشم لېږلی بازار ته، او بازار لرې دی تا سره کرۍ نشته او زه در نه کم، یا تا سره سایکل موټر نشته او زه در نه کم، نو دا بیا غلطه شوه. نو خدای چې ذمهداري اچوي د هغې د ذمهدارۍ طاقت به ورکوي، خو بیا به اختیار هم ورکوي، کولی شي که نه شي کولی. هغې درې واړو وی الله نشو کولی، واشفقن منها باس ویرېدل، اوهو هسې نه پوره نه کو غرق به شو. خدای ستا کائنات ستا غرونه اسمان او ځمکه قهر ته کم ته ټینګېدی شي. بیا الله انسان ته وایي تا باندې یوه ذمهداري اچوم، کولی شي که نه شي کولی. تکویني نه تشریعي ذمهداري، تکلیفي ذمهداري، که دې وکړه خوشحالي او جنت به در کوم، او که دې ونه کړه بیا به نه در کوم، بیا به عذاب در کوم. الستو بربکم قالوا بل، کوم انسان سینه وډبوله الله راواچوه، کولی شم کولی شم راواچوه. وحملها الانسان، اوس الله دا ذمهداري کم ځای اچولې ده؟ آدم علیه السلام د شا نه یې ویستل اچولې ده، او که عالم الارواح کې اچولې ده، جنتونو کې را یو ځای کړي دي اچولې ده، کم وخت کې الله ته پته ده. خو الله قرآن کې وایي زه تابعدار راواچوه. انه کان ظلوما جهولا، ما ته مخکې نه ده، ما په علم کې پته وه. الله وایي چې دا ډېر ظالم دی، دی دروغ وایي، دی به دا کار نه کوي. دا ناپوهه دی، پوه نه دی، دا ډېر ناپوهه دی، دا د مخکې نه ده کې جهالت پروت دی. بس ګوره څومره زر یې فورا شی قبول کړه، اوس دا ذمهداري به څوک پوره کوي؟ دا به څوک پوره کوي؟ نشي پوره کولی. هغه ذمهداري رسول الله مبارک د هغه صحابه پوره کړې ده، او موږ ته ویلي دي چې پوره کړي، او اعلان کوي یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول. اے مؤمنانو ګورې خدای او د خدای رسول سره خیانت ټګي مه کوئ، چې کومه ذمهداري پوره کړې ده هغه در باندې اچولې ده هغه پوره کړئ، پوره کړئ. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم لا تعلمون. خدای سره به هم ټګي نه کوئ، ذمهداري به پوره کوئ. د خدای رسول سره به هم ټګي نه کوئ، ذمهداري به پوره کوئ. ځان سره به هم ټګي نه کوئ، ذمهداري به پوره کوئ. دا به خامخا ذمهداري پوره کوئ. وانتم تاسو خیانت کوئ، دا پوره نه کوئ، لا تعلمون. او بیا رب العالمین دې پس یو ټکی وایي واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه. د دې ذمهدارۍ په لاره کې به مال رکاوټ جوړېږي، بچي به رکاوټ جوړېږي، دا به رکاوټ جوړېږي. وان الله عنده اجر عظیم. مال بچو ته مه ګوره، خدای ته وګوره، اجر به خدای درکړي. اوس یو څو د ذمهدارۍ خبرې درته کوم. موږ وایه امانت دې ته وایي پیسې ورکه دا به محفوظي، مال ورکه دا به محفوظي. نه، په هر چا ذمهداري ده. د ټولو نه مخکې په ما دا ذمهداري ده چې زه به الله چې کوم عقیده ما ته ویلې ده هغه عقیده به خپله محفوظ ساتم. منځ کې یو ذمهداري په ما پته ده به پوره کوې. د منځ هغه ذمهداري موږ پوره نه کړه، ډېره پوټینۍ ذمهداري ده، موږ پوره نه کړه. د منځ هغه څه ذمهداري ده؟ 2 رکعاته منځ، دفسار 4 د ماسپښین، مازدیګر، ماسخوتن 3 د ماښام. دا به په هغه طریقه کې چې په کومه طریقه رسول الله مبارک کړي دي. صلو کما رأیتمونی اصلي، پیغمبر نمونه د اسوه حسنه چې زه څنګه منځ کوم هغسې به کوې، هغسې وکړه. درز او دروز هم جوړ کړی، منځ ته ماړو سوچ نه.
د 100 روپو ټماټر چې الو څومره پکې سوچ او فکر کو لټو چې خراب را نه کی او د کروڑونو روپو مونږ کې مونږ پکې سوچ تکو او هغه نور امانتونه توبه واسه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هجرت کړي د مکې نه مدینه منورې ته د کافرو د لاسه هجرت کړي. د مکې خلک ټول دشمنان دي په وطن کې نه پریدي او دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام سره پردي مالونه پراته لري امانت. دغه وخت د پیغمبرانو نه مخکې امین او امانتګر او د نبوت نه مخرستم امین د امانتګر د کافرو مالونه ور سره پراته دي. حضرت علی رضی الله عنه راوستو او په خپل بستر سملو وی علی زما په دې بستر سملا کافرانو بیګا اراده کړی د په ما په کور به حمله کوي. جبريل علیہ السلام د کافرانو د میټینګ ټوله خبره حضور پاک ته رسول الله مبارک علی پرې خو موږ به د شپې وضو او تب سار وختي چې ما سره څومره امانتونه دي د ارچا چې دي د کافرانو مشرکانو د ارچا اب خلکو ته واپس کې نو موږ پسې راځه بدیلې منورې. اوس داسې وخت کې دیته امانت وي وی چې راشه دوی ما نه پرېږدي په وطن کې مې نه پرېږدي زما ملګري نه پرېږدي وهي ټکوي ما سره ظلمونه کوي په شا راته لرې اچوي د دوی دا مالونه غنیمت ته وړه نه ورکوم د امانتونه دام ځان سره مدینې ته وړم. لیکن د دواړو جهانو مبارک سردار د خپل هغه دشمن چې کلی وطن کې نه پرېږدي د خپل هغه دشمن چې صحابه سره وردي پورې ملنډې او ټوکه استهزا کوي علي پرېږدي په خپل کټ وي دا امانتونه به سار واپس کې بیا موږ په سرې مدینې ته راځه.